قدرمنو اوریدونکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک لسمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوم په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، ابوبکر رضی الله عنه په ټولو غزاګانو کې شریک سوی دی، خو د هجرت په دوهم کال چې د بدر غزا پیښه سوله نو خپله بهادري یې وښودله. کله چې د ابو سفیان قافله بچ سوه او مکې مکرمې ته ورسېدله او د مکې مکرمې سرکشه مشرکین د بدر بن مغیره څاته راغلل، اگر چې مسلمانان جنگ ته نه وراوتلي خو کافران جنگ ته راغلل او ابو جهل قسم وخوړی چې دلته به 3 ورځې شراب چښي، کباب بخوري او ډمې به ګډوي، بیرته به د جګړې څخه ما سوا مکې مکرمې ته نه ستنېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابه کرام رضی الله عنهم را جمع کړل د دې دپاره چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړي، ځکه چې مسلمانان 313 کسان وه او کافران بیخي زیات وه. نو تر ټولو لومړی ابوبکر رضی الله عنه ولاړ سو او په ډاډه زړه یې د مقابلې کولو وعده وکړه. بیا ورپسې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولاړ سو، هغه هم حوصله ور زیاته کړه. ټولو صحابه کرام رضی الله عنهم خپلې وعدې وکړلې او پوره یې کړلې. د بدر غزا به په تفصیل سره بیان سي ان شاء الله تعالی. قدرمنو اوریدونکو، د احد غزا چې منځته راغله او اوازه ګډه سوه چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید سوی، نو ابوبکر رضی الله عنه د کفارو په صفو کې دننه سو او ویې ویله چې نور نو ژوند هیڅ فایده نه کوي. په صفونو کې یې لار پیدا کوله او مشرکین یې وهل تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر ورغی چې د کفارو په منځ کې راګرد دی، ځان یې ورسوی. بیا ورپسې ابو عبیده عامر بن الجراح رضی الله عنه، بیا علی رضی الله عنه، بیا طلحه بن عبید الله رضی الله عنه، بیا زبیر بن عوام رضی الله عنه، بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه، بیا حارث بن صمه رضی الله عنه، بیا ابو دجانه سماک بن خرشه رضی الله عنه، بیا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ورسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو څخه وژغورئ. قدرمنو اوریدونکو، ابوبکر رضی الله عنه په 4 هجري کال کې د بنو نضیر په غزا او په 5 هجري کال کې د بني المستلق په غزا کې هم شریک و چې د مهاجرینو بیرغ ورسره و، او د خندق په غزا کې هم شریک سوی دی. په 6 هجري کال کې د حدیبیه په صلح کې هم موجود و. د خیبر په غزا کې په 9 هجري کال کې هم شریک و. بیا د نجد علاقې ته یوه ډله صحابه کرام رضی الله عنهم هم د ابوبکر رضی الله عنه په مشرۍ تللي وه. په غزوة بني فزار کې چې اولنۍ غزا وه، عمومي قومنده یې د ابوبکر رضی الله عنه په غاړه وه. په 9 هجري کال کې په قضایي عمره کې هم ابوبکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود و. په 8 هجري کال کې په غزوة ذات السلاسل کې هم ابوبکر رضی الله عنه موجود و. بیا چې کله قریشو د صلح خلاف کارونه وکړل او ابو سفیان مدینې منورې ته راغلی د دې دپاره چې یو ځل بیا د صلح تجدید وکړي، نو ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل قسم دی چې ستاسو بچي هم ژوندي وي در سره جنګېږم به. که رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راته ونه کړي هیڅکله به دغه لوزنامه در سره نوې نه کړم. بیا د مکې مکرمې په فتحه کې ابوبکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بالکل نه جدا کېدی تر څو چې پوره امن سو. نو بیا ولاړی، پلار یې تر لاس نیولی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې حاضر کړ او هغه مسلمان سو. بیا د حنین غزا په 8 هجري کال کې د ابوبکر رضی الله عنه په برکت وسول.
بیا چې د تبوک غزا کېدله نو تر ټولو اول د جهاد دپاره د کور ټول سامان ابوبکر رضی الله عنه راوړی او کله چې بیا قمندانانو ته بیرغونه ورکول کېدل تر ټولو غټ او لوی بیرغ ابوبکر رضی الله عنه ته ورکول سوی و. په 9 هجري کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاجانو مشري د ابوبکر رضی الله عنه په غاړه اچولې وه. بیا په آخري حج کې چې حجة الوداع ورته وایي چې په 10 هجري کال کې وسو هم ابوبکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود و. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر رضی الله عنه د سیرت مبارک 10مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.